انډستری کې کریټیو کس نه چلیږي. پکې کریټیو کس چې دی هغه به څه کوي، لکه فار ایگزامپل د ګیلاسونو یو انډستری ده، دی به دا ګیلاس دی خو کریټیو وي، دی خو تجربې کوي، دی به دا ګیلاس دی وایي چې وره دا ویښ وله داسې کمه چې دا به څنګه ښکاري او دا جی ولې داسې کم دا به څنګه کېږي، دی به دا کوي. انډستری ته پکار دی په یوه ګنټه کې مثال په طور کې 500 ګیلاسونه ما خو دی پروډیوس کولی نه شي. نو هغو ځکه دا یو داسې سیسټم راوستو چې هغې کې هغه ووایي چې د خلکو سوچ چې دی هغه یو یونیفارم وي. میبي دا د هغو objectives اوس د کرنټ ایجوکیشن سیسټم نه وي، خو پروډکټ به یې خامخا داسې راځي. نو بای سټرکچر سکول داسې ډیزاین شوی دی. تاسو د فنلینډ خبره وکړه، نو کله فنلینډ چې دی هغه په دې کې هغو بیا ډېر مخکې لاړل، هغو دا ریوایو کو او فنلینډ کې هغو خو ډېر ایجوکیشن سیسټم ډېر ښه دی، هغو په پیرنټینګ باندې کار کوي، هغو په ډېرو شیزونو باندې هغه د ماشوم په حواله سره د هغو سیسټم ډیولپ دی. بیا سکول کې سکولینګ اورس په ټوله دنیا کې د فنلینډ کم دي، هغو 450 غنټې په ټول کال کې ماشومان سکول ته ځي. د ټولو نه سوا ماشومان چې دي هغه په یو ایس کې دي، هغه 1097 غنټې ماشومان سکول ته ځي. خو بیا هم د فنلینډ چې کله پیسه ټیسټ کینی د فنلینډ پرفارمنس یې وایي.